د 10 میلیونو 380,000 په مالي لګښت یا د رغنیزې پروژې د خوست بیرغ ولسوالۍ اړوند په افغان توپۍ سیمه کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یا د پروژې د خوراک نړیوال پروګرام په مالي لګښت د افغان پرمختیایي مؤسسې پر مټ د خوست د کلیو او بیا رغونې ریاست په چوکاټ کې پلی کیږي، چې پکې د 460 مترو محافظوي دیوالونو جوړول او د 14 کیلومتره د سړک سمکاري شامله ده. دا په ساختماني بخش باندې دومره راغلی 10 میلیونه 3,80,000 او نور چې 613 نفر ته چې 15 نفر په دیوال کې او 558 نفر په سړک کې کار کوي، نه هم یاستي هغه دبليو پی خپل میاشتنی پیسې غوي د ورکولې د کار په مقابل کې. بلخوا د خوست د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د خوست بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوال مؤسسو پر مټ رغنیزې پروژې پلي کړي. او دې ته ورته په نورو ولسوالیو کې ما اندازه پلانونه پروګرامونه نیولي دي، سروي شوي دي او مختلفو داخلي او خارجي انجوګانو سره ډونرانو سره مو دا خبره شریکه کړې ده. یا د پروژې داسې مهال ګټه اخیستنه ته سپارل کیږي چې تازه د خوراک نړیوال پروګرام پر مټ د ګوړیو کینتنې پروژه پیل چې 340 ته به پکې د 6 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. همداراز به 100 تنو ته د مرغدارۍ فارمونه او 15 تنو ته به د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم جوړ شي.